د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري خدمتونو رئیس وایي د ټولنیزو ننګونو د حل او د ښاري ستونزو د مخنیوي په موخه هڅه کوي چې د ښار په پراخوالي او روښانتیا کې مثبت بدلون رامنځته کړي چې د ناصر خسرو بلخي سړک د روضې مبارکې په شمال کې موقعیت لري یو له مهمو پروژو څخه ده. کوچه شرشره الا کوچه کلالی به طول 150 متر که دو طرفه 310 متر میره 3 متر به حساب کلان می شود. همچنان پارکینگ در رابطه در نظر گرفته شده، تنویر و تزیین است و همچنان گلدان است و بودجه از این پروژه 6.5 میلیون افغانی است که انشاءالله در 60 روز کاری یا 2 ماه به اتمام خواهد رسید. په ورته وخت کې د پیمانکار شرکت مسؤل د دغې پروژې د ساختماني چارو له چټکتیا څخه ډاډ ورکړ چې تر ټاکل شوې نیټې مخکې به د سټنډرډ په بڼه او له ساختماني معیارونو سره سم دغه پروژه بشپړه کړي. این پروژه قبلا از طرف اداره محترم شاروالی 60 روز کاری در نظر گرفته شده و ما کوشش میکنیم که در کمترین وقت پیش از تکمیل قرارداد به پایه اکمال برسانیم. قسمت کیفیت کار و معیارات که از طرف شاروالی برای پروژه در نظر گرفته شده صادر شده، از ما از طرف شرکت خود اطمینان کامل میتیم که با همون معیارات و استانداردهایی که از طرف شاروالی تعیین شده با همون معیارات به تکمیل برسانیم و به تصمیم شاروالی محترم بکنیم. د مزار شریف ښار اوسیدونکو د ټولنیزو ننګونو د حل په برخه کې د مزار شریف ښاروالۍ د خدمتونو ستاینه وکړه او دغه اقدام یې د ټولنیزو ستونزو د له منځه وړلو په برخه کې یو ښه ګام وباله. این سرک کلان شود بسیار فایده زیاد دارد چون شهر کلان است، موترها زیاد است، باید همه جاده ها تقسیم شود. خدای ما را خیر بده، این کار نیک است، کار بد نیست. ما در کار خوش هستیم و ما برای ما کمک هم میکنیم. د یادونې وړ ده چې دا پروژه په ټولو ساختماني نورمونو او معیارونو او د ښاري اساسي اړتیاو په پام کې نیولو سره به جوړه شي او د 2 میاشتو په موده کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.